نن 12 ورځې وړاندې وسلوالو طالبانو د بغلان ولایت په یو شمېر برخو په ځانګړي ډول وسلوالو طالبانو له دې سیمې د پلخمري په یو شمېر برخو باندې خپل بریدونه راپیل کړل. د تیرو 12 ورځو راهیسې د پلخمري مرکزي بغلان لویه لاره د ترافیکو پر مخ تړل شوې ده. ځایي سرچینې وایي د دې لارې په اوږدو کې چې حسین خیل د بابا نظر یو شمېر برخې او ترڅنګ د خلازیو سیمې پرتې دي 7 پوستې په دغو سیمو کې سقوط کړی او تر دې دمه پورې افغان ځواکونه پکې نشته او وسلوال طالبان د دې لارې په اوږدو کې د خلازیو په سیمه کې برلاسي دي او په هغه لار باندې موټر پلټي چې افغان ځواکونه بیا هم دولتي کسان پکې گیر کړي. وضعیت بغلان خیلی وضعیت نگران کننده است. مسیری که به بغلان ختم میشه، مسیر کیلگی، مسیری که به سمت مزار شریف میره و مسیر قندوز، اینا طالبا کنترل خود را دارن. گاهی اون اوقاتی مسیر باز میشه ولی اکثر اوقات چک پوینت های طالبا، ایست بازرسی طالبا در اونجا هستن. مردم ملکی، مردم نظامی و کسایی که وظیفه دولتی دارن هیچگاه از اون مسیر عبور کرده نمیتونن. وضعیت شهرهای پلخمری و کابل خیلی وضعیتش تقریبا 15 روز شده که خیلی وضعیتش خراب. به اندازه اینکه هیچ اصلا مسافرین رفت و آمد نمیتونن که بکنن. 2 ورځې وړاندې د بغلان بلخ لویه لاره د ترافیکو پر مخ باندې خلاصه شوه. اوس د بغلان امنیه قمنداني، نور امنیتي چارواکي او ولایتي شورا وایي چې د بغلان کابل او د بغلان قندوز د لویې لارې په اوږدو کې دوی د عملیاتو لپاره تابع ونیولي او ژر به په دغه لار باندې پوځي عملیات د طالبانو د ځپلو او د لویې لارې د خلاصون په هدف پیل شي. وضعیت همین لحظه‌ای که با شما صحبت میکنم وضعیت تحت کنترل است و نیروهای بیشتر قطعات کماندو، سیاریو و قطعات 01 امنیت بر بغلان حضور دارند. در همینجا عملیاتشان در مسیر شهرهای بغلان، کندوز و چشمه شیر جریان دارد که برای ترافیک این شهرها به شکل تقریبا 70-80% باز است. نیروهای امنیتی دفاعی کشور مسیر شهرهای پلخمری مزار از وجود مخالفین پاکسازی کردند که ما امشب در ولسوالی نارین عملیات را پلیس برآورد انداخته بود که در نتیجه 5 قریه از وجود دشمنان پاکسازی شد و 2 نفر کشته و 1 نفر زخمی شد. 2 ساله کلاشینکوف به دست آمد و همچنان نیروهای امنیتی دفاعی کشور آمادگی را دارند که در مسیر ولسوالی توشی و پلخمری مسیر باز کنند تا مسافرین با آرام به طرف منزلایشان بروند. امنیتي مسؤلین که څه هم د شته وضعیت په اړه رسنیو سره د خبرو کولو لپاره شوقي نه تر سترګو کېږي، خو وایي چې تازه دمې ځواکونه دغه ولایت ته راغلي او ژر به وضعیت په لویو لارو کې د ډاډ وړ شي. نورګل اندړوال، میلمه راډیو، بغلان.